بلخ کې روان لمریز کال کې له 4 میلیارډ افغانیو د زیاتو عوایدو راټولولو سربیره د برېښنا شبکې پراختیا او ضایعاتو مخنیوي کې مهم پرمختګونه شوي. د بلخ برېښنا حوزې ریاست تجارتي څانګې مسؤلین وایي چې د روان 1403 لمریز کال کې چې پای ته په رسیدو دی له 4 میلیارډ افغانیو زیات عواید له پلورل شوې برېښنا او متفرقه خدماتو څخه راټول کړي دي. پر دې سربیره د ضایعاتو مخنیوي په موخه یې نږدې 11500 میټرونه نوي کړي، له 1300 زیات میټرونه سرغوج شوي او د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ سپارښتنې سره سم یې د 800 انالوګ میټرونو پر ځای نوي ډیجیټل میټرونه نصب او سرغوج کړي دي. 1440 میټره په روان کال کې موږ هغه میټر چې مشکلات لرل او عوارض یې کړی هغه مو وخت په وخت سره په خپل وخت سره راټول کړي دي او هغه میټرونه مو تعویض کړي، نوي میټرونه مشتریانو ته نصب شوي دي. بلخ کې د شبکې پراختیا په دوام نږدې 10 پای نوي ترانسفارمرونه بیلابیلو برخو کې نصب او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې ورسره هستوګنیزو دولتي ادارو تجارتي او صنعتي برخو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. 9 پای ترانسفارمرونه جدید دلته توزیع شوي دي چې هغې جملې نه 7 پای رهایشي دي، 4 پای تجارتي دي، 1 پای هم دولتي اداراتو ده، 11 پای صنعتي توزیع شوي ترانسفارمرونه موږ په روان کال کې لرو. له اوږدمهاله پوروړو پیرودونکو او پخوانیو زورواکو او سیاسیونو څخه هم د پورونو ترلاسه کول، له 215 د زیاتو ناقانونه برېښنا کارونې پیښو کشف او مخنیوی او امنیتي ارګانونو ته د یو شمېر سرغړونکو ورپېژندل هغه راسته راوړنې دي چې بلخ کې د لویو زیانونو او ضایعاتو مخنیوی کړی دی. 14 میلیونه او 6,92,114 افغانۍ مو هغه پخواني زورمندان یا سیاسیون یا هغه خلک چې قانون نه سرغړونه کوله او باقیداري لرله، برېښنا یې کاروله، باقیداري یې نه تحویلوله، په دوی باندې تحویل کړي دي. د بلخ برېښنا حوزې ریاست مسؤلینو په وینا چې د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي لپاره شپه مهال کاري ټاکل شوي ټیمونه پر ټولو ټاکلو ساحو تخنیکي څارنه کوي.